د شیطانی عمل په وجه باندې د پلار قتل ته تیار شو چې پلار مو ووجو پلار پسې مو تمانچه راواغستله مور پسې مو تمانچه راواغسته مور مو ویشله دا شیطانی حرکت او شیطانی میشن چې ټیک ټاک او فیسبوک او نور بلا متر دي ځوانان دې حد ته راورسول هغې ته طریقې وښودلې هغې ته چلونه وښودل ډز به څنګه کې په پلار باندې نو هغه ځوان راپاڅېدو هغه پلار یې ویشتو چې هغې ټول عمر د دې پلار دپاره د دې زوی دپاره منډې والې وې د دې زوی دپاره شپه ونه کتله ورځې ونه کتله ګرمي ونه کتله یخني ونه کتله او د دې بچي د تربیت دپاره منډې والې صرف پلار دومره خبره کړې وه بچیه دا کار چې ته کم کې نو دا غلط دی دا مه کوه بچی تمانچه راخلي پلار هم ولي مور هم ولي د پلار خاتمه هم کوي د مور هم کوي دا ولې دې بچي له ما په لاس کې غټ موبایل ورکړی دی او زه نور تپوس نه کومه د پلار قاتلان شو د مور قاتلان شو خو زه ارمان او افسوس سره وایم د هغې مور زړه ته حیران یم د هغې مور افضلې ته حیران یم د ځان قدن په وخت کې هم دا مور وی زه خو دنیا نه روانه یم خو پام چې زما بچی له ضرر ورنه کوي پام چې زما بچی ته نقصان ونه رسوي زما بچی له تکلیف ورنه کوي هغه بچی چې مور یې ویشله خو مور د ځان قدن په وخت کې د بچی د ښه د صحت دپاره او د ښې زندګۍ په تمه باندې ده چې بچی مې خوار او ذلیل نشي او د دقې شیانو په وجه باندې والله هر یو پلار په سرو سترګو باندې جاړي هر یو مور په سرو سترګو باندې جاړي هر یو مشر ورور په سرو سترګو باندې جاړي او دا وی الله دا کوم فساد راغلی دی ځوانان یې تباه کړ د هغې فکر یې تباه کړو د هغې نظریه تباه کړه او ما مخکې هم درته سوال کړی او بیا به م خیر دی دا سوال وکړمه ځوانانو د دغې پلیتۍ نه راووځئ د دې ګندګۍ نه راووځئ دا خپل ذهنونه د دې ګندګۍ نه صفا کړئ د دې نه عبرت والئ دې ته وګورئ د دې نه سبق والئ سبا به تم داسې په نشه کې راغلی سبا به تم داسې په جذباتو کې راغلی د پلار قاتل به د مور قاتل به د ورور قاتل به د خور قاتل به ولې د دې شیانو نه ناوړو زمونږ خو په دې باندې زړه درته ستړی شو موږ هم خیرخواهي موږ هم سمې لارې ته راکشکاوو موږ هم قبر او آخرت در جوړو موږ هم هغه څه سمو چې هغه ستا ابدالابد کامیابي ده ستا په کولو نه کولو زما څه تاوان دی زما څه پیسې لګېږي خو زه وروره ستا د خیرخواهۍ دپاره لګیا یم تمامو ځوانانو ته مې درخواست دا دی تمامو مرګرو ته مې درخواست دا دی څوک چې د دې ټیک ټاک په دې فلیتۍ او ګندګۍ کې اخته دي د الله دپاره سوال درته کوم زاری درته کوم منت درته کوم په خپل ځان باندې رحم وکړه په خپل ځوانۍ باندې رحم وکړه په خپل پلار او په مور باندې رحم وکړه لږ دې معاشرې ته سترګې وغړوه لږ دې خلکو ته وګوره او دې پلیتۍ او ګندګۍ نه قلار شه او که نه قلارېږي نو نه انجام به دای چې سبا به د پلار او د مور قاتلې د هغه چا قاتل به چې هغې ستا په پیدایش باندې ډېرې خوشحالۍ نه وکړې ستا دپاره ډېرې منډې ووالې تا سره ډېرې خنداګانې وکړې تا سره ډېرې جړاګانې وکړلې تا سره هر قسمه سخته تېره کړه ظالمه نن انجام دا دی چې پلار په ډزو باندې وله نن انجام دا دی چې مور په ډزو باندې وله او مور او پلار قتل کړه